درې کسانو په رکوټوالي کې خبرې کړي دي، یعنې درې ماشومان، یعنې د غیږ ماشوم چې په دغه وخت کې عادتاً ماشوم خبرې نه کوي، لیکن درې ماشومانو خبرې کړي دي. یو په هغې کې عیسی علیه السلام دی چې قرآن کریم کې د هغې واقعه ذکر ده. دویم په هغې کې جریج په نامه باندې و چې بني اسرائیلو کې یو عابد و. دریم لمبر دی د هغې نوم نه دی ذکر شوی، او دا زما مقصد دی د دې بیان نه او د دې وینا نه. هغه یو زنانه وه، نوم یې نه دی ذکر په دې حدیث کې، او هغه سره ماشوم و، او دا ماشوم یې خپلې سینې ته اچولی و. په دې کې یو جابر سړی تیر شو، په سورلۍ باندې سور و، یعنې ډېر مال والا او زین و زینت والا او ډول سینګار والا سړی و. دې ښځې وویله اللهم اجعل ابني مثل هذا، یا الله زما بچی هم د دې سړي په شانې وخېجوه، یعنې د شانې مالداره که، د دې په شانې ښه عزت وله په دنیا کې ورکه، مالونه وله ورکه. دې ماشوم دا سینه پرېښوستله او ویې ویله اللهم لا تجعلني مثله، یا الله ما د دې کس په شانې مه ګرځوه. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم هغه ګوته مبارکه داسې زما اوس یاده ده چې هغه په دې خوله کې وواله چې خپله سینه یې داسې د مور سینه رودله او لرې کړله. بیا ته وی د خپلې مور سینې ته خوله واچوله، بیا تېرېدله په روانو. بیا یو زنانه روانه وه، یو اما غریبه زنانه وه. دې ښځې وویله اللهم لا تجعل ابني مثلها، یا الله زما بچی د دې ښځې په شانې مه ګرځوه، ځکه دا یو فقیره مسکینه یو بېکاره ښځه ده ظاهرا، نو دا بیا زما بچی څه وکړي. دې ماشوم بیا د سینې نه خوله را لرې کړله او وویله اللهم اجعلني مثلها، یا الله ما د دې زنانه په شانې وګرځوه. دې ښځې ورته وویله لماذا، دې خپل زوی ته وویله چې ولې هغه بچی چې هغه ښایسته سړی او مالداره سړی و، هغې باره کې دې داسې وویل، او دا بېکاره ښځه د دې باره کې ما داسې وګرځوه. هغه هلک وویل هر چې هغه راکب و، وایي دا جبار من الجبابره، دا یو جابر ظالم انسان و، او هر چې دا ښځه ده یقولون سرقت وزنیت وهي لم تفعل، وایي دا چې ښځه چې کومه ده دا داسې ښځه ده چې خلک د دې په باره کې وایي چې تا غلا کړ، ته غلاګری، ته زناکاره یې، تهمتونه پسې خلک لګوي، او حال دا دی چې دې ښځې دا کار نه دی کړی.